بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو دوستانو. د نړیوالو رسنیو د راپورونو په وینا د مکی پولیسو هغه 80 تنه پاکستانیان نیولي دي چې د ښار په غرونو کې په پټه یا په غیر قانوني ډول اوسېدل. دغه پاکستانیانو په غرونو کې خیمې جوړې کړې وي او له پولیسو یې پټ په غرونو کې ژوند کاوه او د کار لپاره به دوی نږدې د ترکارۍ منډۍ ته تلل او هلته به یې واړه کارونه کول چې په هغې یې خپل ژوند روان کړی و. دغه غیر قانوني خلک چې د مکې په غرونو کې ژوند کاوه ویل کیږي چې پولیس د دوی په تلاش کې او ځایي خلک ترېنه ډېر زیات تنګ راغلي وو. د مکې پولیسو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د اکیکا په غرونو کې د پټو شو پاکستانیانو نیول د دوی لپاره یوه ستونزه وه، ځکه چې دوی د غرونو په سر اوسېدل او کله به هم چې پولیس د دوی خواته ورتلل نو دوی به په تېښته کې بریالي کېدل او له هغه ځای نه به وتښتېدل. پولیس همدارا زیاته کړه چې دغه غیر قانوني او پټو پاکستانیانو د نیولو لپاره منظم پلان جوړ کړی او د ورځې په ځای د شپې په هغوی عملیات وکړل. دوی له څلورو خواو راګیر کړل او د تښتېدو ټولې لارې ورته وتړلې چې له هغې وروسته پولیس په دې بریالي شول چې دغه کسان ونیسي. دوی وایي چې په دغه بریالیو عملیاتو کې په غرونو کې پټ شوي ټول پاکستانیان او غیر ملکي خلک یې نیولي چې اوس په زندان کې پراته دي، خو پولیسو دا نه دي ویلي چې اوس به له دوی سره څه کوي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم پاکستاني ډاکټرانو ته د حکومت له لورې اخطارونه ورکول شوي وو چې دوی دې نورې دندې پیدا کړي او حکومت به دوی ته نوره اجازه ورنه کړي چې دلته د ډاکټرۍ دنده په مخ یوسي. دغه نیول شوي کسان اوس د سعودي عرب په جیل کې دی، وروسته به فیصله کیږي چې دوی سره به څه کیږي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. دا خبر تر همدې ځایه له نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.